السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لجناب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم روایت کی حضرت علی رضی اللہ عنہ مبارک روایت کړی دی د ابو بکر صدیق رضی الله عنه ابو بکر صدیق رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک روایت کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم من اصاب ذنبا که څو ګناه ته ورسېږي ګناه ځینې وسي او بیا دا مؤمن اراده د دې ولري چې زه د دې ګناه څخه توبه وکاږم او الله بخښه راته وکړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فلیتوضأ اودس دې وکړي بیا دې دوه رکعته لمونځ وکړي بیا دې دعا وکړي فإن الله عز وجل لا يستجيب له الله به د دعا قبول کړي الله به مغفرت ولره وکړي ثم تلا هذه الآية بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا آیت تلاوت کړي ومن يعمل سوءا څوک د بدو کار وکړي او پر ځان ظلم وکړي بیا استغفار مغفرت وغواړي د الله جل جلاله څخه یجد الله غفورا رحیما پیدا به کې الله بخښونکی ذات او رحمان ذات مهربان ذات د سورۃ النساء آیات نمبر 110 او د غرنګ په بل آیات کې الله جل جلاله د سورۃ آل عمران آیات نمبر 115 کې راته وایي والذین اذا فعلوا فاحشا هغه انسانان چې بد کار وکړي او ظلموا انفسهم پر خپل ځانو باندې ظلم وکړي الله جل جلاله بیا ما سم مغفرت وغواړي بخښ وغواړي الله جل جلاله وایزه بخښ ولر کوم مغفرت ولر کوم او د غرنګ حضرت علی صاحب د ابو بکر صدیق رضی الله عنه روایت کی چې هغه ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم واوریدل ما من عبد مسلم نسته یو مؤمن بنده چې ګناه وکړي ورسته بیا اودس وکړي فیحسن الوضوء اودس وکړي بیا دوه رکعته لمونځ وکړي ثم يستغفر الله عز وجل بیا د الله څخه طلب د مغفرت وغواړي الله جل جلاله بلازم دته مغفرت کی الله بدی بخشي را ګناه به ورتېرېږي نو دغه هغه د ګناه د توبې طریقه هم دا ده چې دوه رکعته نفل سړی وکړي ښه اودس وکړي د هغه بعد څخه بیا نیت کوم د زړه له اخلاص لمونځ کوم دوه رکعته نفل د توبې نو چې لمونځ خلاص لاس واره دي استغفار په وسپرو پنځوس واره دي استغفار په وسپرو چې څومره یې ویلی چې د عمره به د الله رحم در باندې هغه نازلېږي د هغه بعد دعا وکړي چې یا ربه ما د ملامتیا لاس پورته کړي دي ما د عجز لاس پورته کړي دي ما د بخښ لاس درته نیولی دي یا رب زما په لاس سراک الله د انسان لاس خالی نه ور پرېږدي الله بخیل نه دی الله کریم دی الله کریم دی الله جل جلاله به د هغه ګناه مغفرت درلره وکړي او د غرنګ د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک څخه د روایت ابو هريره په مبارک روایت کړی دی وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم من لم يكن له مال يتصدق به که څوک مال نه لري چې خیرات وکړي غریب وي مسکین وي نو مؤمنین او مؤمنات ته مغفرت وغواړي د ټول امت لپاره د مغفرت وغواړي اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات للمسلمین والمسلمات الله بخښ وکړي مؤمنان نارینه ولره او مؤمنات ښځو لره الله مغفرت وکړي مسلمانانو نارینه ولره او مسلمانانو ښځو لره الله جل جلاله دې موږ ته توفیق راکړي چې د هر معصیت څخه توبه وکاږو او پر هره ګناه باندې توبه وکاږو او ټول امت ته استغفار ووایو او د ټول امت سره مینه او د ټول امت سره محبت وکړو حدیث رقم 1841 باب رقم 270 باب فضل الاستغفار في ادبار الصلاة کتاب دعا د امام طبرانی رحمت علیه
امام شرعانی رحمت الله مبارک په تنبیه المختارین کې واقعا ذکر کی چې شیخ احمد رحمت الله علیه هغه وایي ما به دا دعا ډېره کوله چې اللهم اغفر لأمة محمد صلی الله علیه وسلم اللهم ارحم على أمة محمد صلی الله علیه وسلم یا رب ته د رسول الله امت ته عفو وکړه او پر هغه باندې رحم وکړه. وایي دا به مې همیشه ویل ډېر دعا به مې دا کوله ځکه چې څومره انسان او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ژوندي کېږي د غومره بیا پر دې امت سره مینه او محبت او پر دې امت کې شفقت ډېرېږي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم شفقت څومره و چې الله جل جلاله څه انسانیت پیدا کړی دی دومره شفقت پر امت چا نه درلودی لکه دوی چې پر خپل امت درلود. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم باره کې چې څومره انسان ورژوندي کېږي هغه به د غومره مینه د دې امت سره پیدا کېږي. هغه به تورمخي بدبده خلک وي چې د امت محبت په زړه کې نه لري. نو دا مشایخ کرام دا صوفیای کرام دا اولیاء تعالی بزرگان اکران مبارکان شیخان مبارکان و علماء کرام دا ټول د دې امت په غم کې دي د دې امت سره محبت او مینه ده. نو دا شیخ مبارک وای ما دا دعا کوله چې اللهم اغفر لأمة محمد صلی الله علیه وسلم وارحم على أمة محمد صلی الله علیه وسلم. وای شیطان وخت په خپل شکل کې راته ودرېدی چې شیخ احمد دغه دعا مه کوه دا به زه تا دسخط درکړم وعده به درسره وکړم چې ستا ژوندې زه په تا ګناه نه کوم تا ته نه راځم. شیطان خو هغه دی چې زموږ شا مخ راسته طرف چپه طرف پر هر لار باندې انسان ته راځي. وایي ما قسم ورته وکړي چې تر مرګه پورې دا کلمه پرې هم ونه کږدم او هر څوک په خبروم هم بیا دی چې به یو پر دوه روانو هغه ته به ویل دغه دعا ډېره کوه چې یا خدای د رسول الله امت وبخښه د رسول الله په امت باندې رحم وکړه. دا د رسول الله صلی مبارک اولاده ده دا امت ځکه ټول امت مور بیبي عایشه صدیقه رضی الله عنها ده رسول الله صلی زموږ پلار دی. الحمدلله ثم الحمدلله الحمدلله. نو د پلار په اولاد باندې خوا بدېږي د پلار په اولاد باندې خوا بدېږي ذکر رسول الله صلی الله قل تقي نقيف و آلي هر مؤمن کامل هغه زما اهل دي الله دې مو مؤمنان موجود. نو دعاوي امت ته ډېرې کوئ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.